انس حقاني بیا نجونو ته وعده ورکړه آیا د نجونو ښوونځي به بیا پرانیستل شي؟ سلامونه لیدونکو، دا ویډیو تر اخره سره وګورئ ترڅو په حقیقت پوه شئ. د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي انس حقاني وویل چې د نجونو زده کړه د افغانانو ګډ غوښتنه ده او په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې له شپږمه پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. انس حقاني چې د چهارشنبې ورځ په خوست ولایت کې د ځوانانو او مدني فعالو یوې غونډې ته خبرې کولې، ویل په بېلابېلو ولایتونو کې دیني عالمان راپورته شول او د اسلامي او افغاني کلتور په رڼا کې د نجونو د زده کړې غوښتنه وکړه. دې زیاته کړه چې هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې یو مشروع کار د اسلامي نظام له لوري بنديږي او یا به ښځې او نجونې چې د خپلو هیوادوالو د خدمت لپاره تعلیم کوي هغې به تعلیم ته نه پرېښودل کیږي. دی ویل مخکې هم د پوهنې وزارت لخوا د نجونو د ښوونځیو بندېدو خبره نه وه شوې، بلکې تر امر ثاني پورې د ځنډېدو یادونه شوې وه. انس حقاني دغه راز وایي د باندې څخه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو پروسه تخریبېږي او خلک مایوسه شوي دي او تر ډېره د دوی مایوسي پر ځای ده او نږدې راتلونکي کې دا مشکل حلیږي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت د روانې غویی په 8مه ویل چې نجونو د ښوونځي په تړلو د هیڅ کوم بهرنی هیواد او چارواکي فرمایش او فشار نه مني. د نوي ښوونیز کال په پیلېدو سره که څه هم تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي، خو دوم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تر اوسه ځنډول شوي دي. مننه چې دا ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. د انس حقاني د پریکړې ته تاسو څه نظر لرئ؟ آیا د انس حقاني په خبره د افغان نجونو ښوونځي به پرانیستل شي او که نه؟ ستاسو کومنټونو ته په تمه یم. خپل نظر راسره په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو همداسې هم سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو خبرونو نه باخبر شئ. تر بلې ویډیو